د ښاروالۍ د غزني میاشت وړاندې غزني ښاریانو د لویه لاره د ګڼې ګوڼې ټرافیکي بندښت او ورځنیو ستونزو سمبول باله. هغه غوښتنه چې د خلکو له ژبې د امید راډیو له لارې تر مسؤلینو ورسېده نن د عملي کېدو مرحلې ته داخله شوې ده. په غزني ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره د سړک د پراخولو پروژه رسما پرانیستل شوه. په عمومي شارع باندې ډېر ازدحام و او ولس مو له ډېر ازدحام سره کړېدو د ډېرو کلو تقریبا د ولس ته غوښتنه وله چې کاشکې د غزني ولایت هغه ډېر ازدحام ختم سي او د ښار پراختیا راسي او د روډو پراختیا راسي. لله الحمد د حاجي والي صاحب محترم په هدایاتو سره د ښاروالۍ د تخنیکي ټیم په هلو ځلو سره موږ وتوانېدو چې الحمدلله نن عملي د هغې پروژې کارونه شروع کړو. نو انشاءالله دغه ډېره مهمه پروژه وه ځکه چې یو خواته خو د ښار ازدحام ډېر و بل خواته د پروژه یوه اساسي او مهمه پروژه وله. دغه پروژه خو فلحاله د علي لالا صاحب د چوک نه شروع کېږي او د بلخ تر دروازې پورې رسېږي ځکه چې هغه ډېر ازدحام په دغه ساحه کې و. نور عموما دغه پروژه چې نیول سوې ده تقریبا 15 کیلومتره نیول سوې ده چې د بلخ د دروازې نه بیا د سپندې پر لور باندې غځېږي او د علي لالا صاحب د چوک نه بیا د مخته د روضې په طرف باندې غځېږي. انشاءالله چې آبادي چارې به انشاءالله بیا هغه مخته پسې ځي. په ورته حال کې د غزني اوسیدونکي او دغه مسیر موټر چلونکي د امید راډیو له رسنیز رول او د مسؤلینو له دغه تازه اقدام خوښي څرګندوي. وایي په دې سره به ښاري ګڼه ګوڼه کمه او د تګ راتګ اسانتیاوي ډېرې شي. ما بسیار تشکر میکنم از رادیو امید به خاطر که همیشه کوشش میکنه که همین مسائل در گوش عمرا برسانه و در این زمان ما هم بسیار تشکر میکنیم و ما شما مشترک در این باره انشاءالله کار میکنیم. دا د وطن یوه آبادي ده، دا ښه کار ده، موږ په دا خوشحاله کیږو. دا چې پراخه سي هم به سواري ته سهولت وي، هم به ډریور ته سهولت وي، هم به زموږ ډېر مصرف نه کیږي، هم به دولت ته سهولت وي. د سړکونه چې پراخ سي آزاد سي دا د خلکو دپاره یوه ډېره ښه خبره ده. زموږ له حکومت خواهش هم دا ده چې موږ ته سړکونه جوړ کړه، په کار کې پارکینګونه راته پیدا کړي، پارکینګونو لپاره ځای جوړ کړي، سړکونه آزاد شي. مسؤلین ټینګار کوي. وایي د سړک په پراخېدو او بشپړېدو سره به نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه شي بلکې د ښاریانو ورځنی تګ راتګ به هم اسانه شي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.